أم أسلمت للنكد أم السراب ابتلى عينيك بالرمد أم هل بلغت المنى والشمس ما وقفت. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ آغا دغه استفتاوي ډېرې آغا د زکات مسلې شروع شوې، نو په ډېرو مرحلو یې واوي انشاءالله که خدای کول خو شی به پاتېږي نه، او په ډېرو ځایو کې به راځي، په یوه په دوو په دې کې نه ځایېږي. نو خدای دې وکړي چې دا ښه پر ترتیب را سره واوري. اول استفتاء دا ده چې په زکات کې د سرو زرو نصاب معتبر دی که د سپینو زرو. هغه زموږ د حسابه څه هر ټایم بدلېږي په دا څو روپو کې. دا ته چې د چا په دې اکتفا مه کوئ. د سپینو زرو نصاب 52 نیمې تولې دی، د سرو زرو نصاب 2 نیمې تولې دی، خو دا په ټیمو کې سره بدلېږي. موږ چې حساب کړی د 20,000 کالدارو په اندازه باندې د سپینو زرو نصاب کېږي، او د سرو زرو نصاب هغه 2,20,000 تر 2,500,000 روپو پورې کېږي. اوس دا د سرو زرو نصاب معتبر دی که د سپینو زرو؟ الابتاء بتوفیق الله تعالی دلته چې دی دوه صورته دي. یو دا دی چې د سرو زرو 2 نیمې تولې، د سپینو زرو 50 نیمې تولې په قیامت کې سره یوي. که داسې ټیم خو فرق نه لري هر یو چې نصاب ګرځي. او که چیرې فرق لکه زموږ په زمانه کې هغه دا دی تفاوت یې درلودی. اول قول د امام ابو یوسف صاحب دی که چیرې دغه سامان په سرو زرو رانیولی و د سرو زرو نصاب معتبر دی، او که په سپینو زرو رانیولی بیا د سپینو زرو نصاب معتبر دی. او که چیرې په زرو نه و رانیولی بیا قیامت دې کړي په غالبه نقد د بلد، که په بلد کې غالب سره زرو په سرو زرو دی نه که سپین زرو په سپین. دوم قول د امام احمد صاحب دی چې دغه سامان دی په غالب نقد سره هغه د ښار قیامت کړي پر هر حال چې وي هغه د دا دوه، یعنی که د سرو زرو رانیولی وي که په سپینو زرو رانیولی په غالبه نقد باید کېږي. دریم قول د امام صاحب دی که چیرې دغه سامان قیامت رسېدلی و نصاب ته د سپینو زرو یا د سرو زرو، نو دا د قیامت کې په هغه چې انفع وي په هر یو چې رسېدی. دا د امام صاحب کول دی، مفتي کول دی امام صاحب دی. نه په دې اړه لري چې په سپینو زرو رانیول سوی نه په سرو زرو، په هېڅ چې نه دی اړول سوی، باید چې په هر شي کې انفع فقراو ته وي پر هغه ده. د امام صاحب کول خو یا پله چې یارانو سره مخالف سي د خپل ترجیح التزامي ده. دوم دا دی چې د ده کول سره انفعو د فقراو هم دی. نو خود مفتي کول زموږ په زمانه کې هغه دغه دی چې هغه د امام صاحب کول دی چې د سپینو زرو نصاب معتبر دی. دغه نو د ځانه سره چې توجیحات یې نه وکړي هغه دا دی چې یا ترجیم سته دا بالکل، او د ډېرو مشایخو توافق هم دی، او د ډېرو مشایخو پر دې خوا هم دغه کړې ده. او بل انفعو دې ټولو انفع بس دا غټه خبر د امام صاحب کول هم دی. مقصود د سرخسي 255 دوم جل، د مختار د محتار دوم جل 24مه صفحه، او تسیو ترجیح 190 او کتاب الاختیار 116 مجموع الانهر 209 هغه جلد اول، او تحتایو پر د مختار 408 جلد اول، او مغنی د ابن قدامه 22مه دریم جلد، او کفایه پرامش د فتح القدیر 118مه دوم جلد، او هندیه 190مه جلد اول، او مصباح دوم جلد 14مه، او فتاوی تاتارخانیه دوم جلد 118مه، تبین الحقایق دوم جلد 88مه، قاضي خان پرامش هندیه جلد اول 250مه، خلاص الفتاوا 212مه جلد اول، او لباس 490مه، او بحر رایق 390مه دوهم جلد، او موسوعه فقهیه 222مه څلورم جلد، فتح القدیر 116مه هغه دوم جلد، او جوهره نیریا 190 دغه جلد یو جلد، بدایع و صنایع دوم جلد 113مه، او فتاوی عثماني هغه دوم جلد 90مه، او عزیز الفتاوا 253مه جلد اول، او جدید
فقهي مسائل 149 هغه جلد اول او فتاوی حقانیه 519 دوم جلد او ابکي مسائل او رنکاحل هغه 5 جلد یو اتیایمه او فتاوی محمودیه 304 هغه 9 جلد او قول ثواب 108 دغه یو جلد دی ول دا خو اول اسوه چې دا به څنګه وي دې ځای ته ډېر پام کوئ دوهم که سړی هغه موټر لري چې زیات قیمت والا وي او یا موټران بسته کمپنۍ لري هغه 50 کوچونه هر کوچ په 1.5 روپو دی دا ګران کوچونه ولري هغه یا 302 302 دا ولري هغه پر دې منطقه باندې چلیږي پر دې قیمت خو یې ډېر دی خو اوس په کریا چلیږي هغه پر لینو باندې روپۍ ګټي بخیل سل باسه ته فرض کوي یو سړی لري سل موټر دا څنګه دي دا یا دوه درېیم ژرندې لري 2 دانې ژرندې رانیولې د په 1.5 روپو او دغه رقم نور داسې ماشینان لري چې هغه شام په جوړي یا کمبلې په جوړوي یا سامانونه په باسي خو په 1.5 روپو رانیول سوي دي په 200 لکه یا د چاپ ماشین دی یا بل شي پر دې زکات شته که نشته الف تا د توفیق الهي دغه غوړو ته نیسئ هغه موټر چې صرف د ذاتي استعمال د سپرتیا دپاره وي داسې موټر دوهم هغه موټر دی چې چاته یې په کریه ورکړی وي که 20 لري که 100 لري دا یا دوه درېیم هغه موټر دی چې د تجارت په نیت یې رانیولی هغه موټران غوړو ته نیسئ که په کریه ورکول سو یا د ځان استعمال دپاره په 100 لکه موټر رانیولي په 200 لکه رانیولي په 300 لکه رانیولي پر دې باندې زکات نشته که په کریا ورکړی وو پر سر په کریا چلاوه پر کریا تکه کېږي چې کریا نصاب ته ورسېدل هغه باندې زکات شته مګر لیکن پر سر باندې زکات نشته پر سر څوک نشته زکات نشته دغه رقم هغه ماشینان هغه ژرندې یا نور ماشینان 400 پکړي پر سر زکات نشته پر عایدات زکات څه کې پر عایدات باندې کال تیر سو هغه پر سر کني دغه چې نشته یروي استعمال دغه هغه چپاره کمي او یو هغه موټر دی چې په نیت د تجارت رانیسي شورمانو د شان پر دې باندې بیا ستا دا عروض دی پر دې باندې هغه بیا بالکل څوک کېږي بیا زکات پر ستا ښه پام ورته وکړي دا په تاوای ولجیا 122 جلد اول او تاتارخانه 119 دوم جلد او خلاص الفتاوا 200 هغه 40 جلد اول او فتاوای متانه 222 جلد اول او سراجه 120 او فتاوی عصر شپږاتیایمه فقه اسلامي هغه نه او خیرات جاریه شپږاتیایمه او فقه اسلامي واجلته 942 هغه څلورم جلد او فتاوی هندیه 108 جلد اول او خانیه پرامشت هندیه 250 جلد اول بزاجه پرامشت هندیه 408 دریم جلد او موسوعه فقهیه 212 دویشتم جلد او بدایي و صنایع درنیویمه دوم جلد او مبسوط د سرخسی 240 دا پام ورته وکړئ هغه دوهم جلد او هدایه 119 جلد اول فتح القدیر 140 دوم جلد او تحتایی پردونی مختار هغه 292 جلد اول 492 جلد اول او ردی مختار دوم جلد نمه صفحه دا چې پام وکړئ او ردی مختار هغه دوم جلد نمه صفحه ده او لباب واتیایمه ده او مجموع الفتاوا فرامشت خلاص الفتاوا 225 215 جلد اول دی دا چې پام وکړئ او هندیه 102 جلد اول او کتاب النوازل هغه 400 هغه 9 دی 400 دی دغه جلد اول دی او فتاوی عثمانیه 40 صفحه دوم جلد دی او آپ کې مسائل او ورونکاحل 5 جلد 121 دی او دا د توای زکات کې مسائل هغه 315 دی او دا په نور صفو کې مراجعه او حقانیه دریم جلد 540 دی او کتاب الفتاوا 104 دوم جلد دی او فقه مقالات 101 دریم جلد دی او فتاوی رحیمیه 111 جلد دی او 4 دغه پس بل ځای کې راځي خو هغه څوک امداد الفتاوا د حکومت په دوم جلد 40 صفحه کې
او فتاوی بیانات په دوم جل 514 صفحه کې او فتاوی فریدیه په 422 صفحه کې او اصلیه په اول جل 11 صفحه کې او رحمانیه هغه په دوم جل 215 کې مسقف په 22 صفحه کې جلد اول. دغه ته پام وکړئ. که بیا یو ځای بل سره زده کړئ یو ځای بل سره زده کړئ. دا یوازې دا نه هغه غوايي چې د ډیرۍ دپاره نیول سوي که 100 غواوې وي که 1000 غواوې وي چې خپل په خوله ساته کېږي هغه بیا په غویو کې هم وایو او په دې کې هم څوک نسته زکات نسته. دغه رقم که په کور کې سړی خپل دغه شیدې لوشي خرڅوي هم که دغه په کور کې شیدې خوري د دغه غوا پر سر هم زکات نسته. دا نور هغه پای ته کته کېږي. هغه تېره مسله چې هغه مو درته وویله هغه مفتي عبدالواحد صاحب مفتي عبدالله صاحب لیکلې وه او دغه مسله مفتي محمد معصوم صاحب مفتي جمعګل صاحب لیکلې وه. هغه اول دوه چې دي تر اوسه متخصصین دي او دغه دوه چې دي دستاربندي کړي دي دا لنګوټې تړلي دي. والله سبحانه اعلم. ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ.